الله تاسو نور په پوښي چېرته یو سړی وای د بادشاہ په لور باندې عاشق شوی او بادشاہ غونیو چې د لپاره بسل کوړې بوي سزا او ډېر خلک یو تراجمه کړیو او دا چې هغه جلاد او تراوستو کوړې وਹੀ نو یو کوړه وਹੀ بل وਹੀ بل وਹੀ بل وਹੀ او د خاموش ناشته په هر کوړې کې د خپل وفا او د خپل هغه د عشق اظهارم کوي چې وا وا زړه خوشاله یم او هم خاندي ور سره او چې کله د اخیری کوړه وهله د سلام نو په دې وخت کې یو ډېر به حاله یو چغه جوړ کړ او ډېر فریاد وکړو نو بادشاہ د سیما تراولي پښتنه ته وکړه چې دا نه کوړې ته ما اوهله او تایید فریادونه کو چې دا یو دی وهله دومره ته فریاد وکړه چې چلو هغه ورته ویل چې خبره کومه خو سزا برته نه راکې د خبرې وینا وستا لور په مخامخ دي کې ولاړه ماته سترګې غړولې او چې کله هغه ما قتله نو ماته د اطمینان چې تا د پاره د کوړې خرمه او زه خپل اظهار کوم د مینې تاسو سره او ما ته پر هغه خوند پیدا کول نورم چې وګوره ما تاسو سره مینه دا خپل مینې او چې کله نه کوړې پوره شوی نو هغه لاړ نو چې هغه لاړ نو ما هغه گزار خړل اچھا د پاره هغه زلیدل منه نه پر هغه درد ماته نصیب شو هغه محسوس شو نو کومګر الله د پاره او رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مینه وی د الله د پاره نو الله موجود دی په کار چې موږ دغه کې دا عشق هغه یو همدارنګه بل واقعه تاسو ته معلومه وي د لیلا او د مجنون کې صدا چې هغه چرته الله رکی روانو لیونه یو سړی مونږ کوو نو بهونه و چې تا منځه مخته تیر شوی هغه وایي زه خو د لیلا په مینه کې مست یم ته مې نه لیدلې او ته د الله په مینه کې ولاړې زه دې وکتم دا څنګه مینه ده ما لیلا سره مینه ده تا د خیال نه او تا الله سره مینه ده ولادت لپاره ولاړې اوسې ولیدم دا د امینه کیفیت ته چې موږ تاسو داوا کوو یو شان دي او عملونه مې ډېر عجيبه ونتي ابراهيم عليه السلام الله سره مینه وا او ماته شعرونه ډېر ازینا خدای علامه اقبال ډېر مشهور شعر دی چې به خطر کود پړه آتش نمرود مې عشق دغه عشق چې هغه د نمرود په اور کې پرې وته او عقل اوس پورې هغه تماشای لبام ابي اوس پورې هغه د تماشا کوي چې دا څنګه وشول امين وا هغه ایمان هغه ایمان هغه ته پته لګی چې ایمان دی نو بس هغه لپاره خبره ده هغه نه او مونږه مو او بجلیګر مولا خبره چې مونږه خو د پيو عاشقان یو هغه دا ټوکې ډرامې ډېر کوي کپي وینو بس بیا ډېر خره او کپي نه نو بیا بل چا ترشه بل بمینه یو سره نو فتبعوني پیروي کوي زما يحببكم الله الله بمینه کی تاسو سره او بدل ډېر مزیدار ده ان یوازې دا نه ده چې تا ته الله معافي وکي نه يحببكم الله الله به در سره مینه وکي او چې الله چا سره مینه وکي دا به تمره درجه وي الله تعالی دې موږ خپل مینه را نصیب کړي ويغفر لكم او بخنبو کتاب استاد ذنوبکم استاد د گناهونو والله ولا تعالی غفور رحیم معافي کون کې مهربان ده قل او یا اطیع الله خبرو مانی د الله تعالی والرسول او دغه پیغمبر فین تولوا بس کچری بیا مخواړ ایدوی فإن الله بس بشک الله تعالی لا يحب الكافرين من ان کوي کافر سره دلته کافرونو مراد اطاعت رسول نه کون کړي ان الله تعالی هغه قصه باقاعده شروع کړي شکما قصه د نجران وفد لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې الله نازل کړي وا د عیسایانو په خلاف کې چې تاسو وایي چې عیسی علی السلام د الله سوی دی او د عیسی علی السلام حقیقت خدا دی الله دغه حقیقت بیانوي او ټوله قصه تاسو اوس غوږ ورتهونی صحیح بس معنی کی خبره پوره کی تفصیل تاسو اوریدل ان الله بشکل تعالی اصطفى غرقلو آدم علیہ السلام و نوح او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او خاندان د ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او اولاد عمران علی العالمین پټول عالم باندې ذریتن د اولادو بعضها زند دوینا من بعد د زنونا یعنی دا اولادو د یوبل لکه آدم علیہ السلام ټول اولادو بعد نوح علیہ السلام ټول اولادو ابراہیم علیہ السلام ټول اولادو پیغمبران ذریتن بعضها من بعد چې دا اولادو د یوبل والله ولا تعالی سمیع اوریدن کده علیم او په هده اظهر کلا قالت چې اولی امراه خزی عمران د عمران کله چې د عمران خزی اولی رب ای رب زما انی بشکما نظرتو ما نظر منلې ده لکتا د پارا ما د غشی فی بطنی چې زما په خېټه کې ده حامل وا محررا آزاد کړي شوی یعنی دا به زما د اطاعتنا احکاماتنا آزاد وي د باندې خپل کارونه نه کوم
او دا باغي وخت کې رواج وو چې چا خپل بچي آزاد پرې خودو نو بیا به هغه خپل هغه جمعهتونو ته بیت المقدس ته حواله کو هغه ته به هغه دین علم حاصل کو د تورات او بیا هغه د تورات تشهیر کو او دا زموږ په دې خلکو کې نن سبا اوسم شته چې هغه بیا زیارت ته اوس پري او الته منجوران دي اول ورسره بدکاریان وو کې الله دې ته معافي وکي د 99% نه زیات هم دغه رنګ دي او بیا ور باندې دغه کارونه الله دې معافي وکي الله تعالی دې مصیبت نه موږ خلاص کړي لوی ګندګي ده فتقبل نو بس قبول کی من زمانہ یعنی زدا بچے تار زاد پارا پردما نو اللہ تعالی دا په خپل دربار کی قبول کی انک بشکت انت السمیع اوردن کای العلیم او په هی فلما بهر کلا ودعتها چې اوې زی غولا دغه ویل چې الګ بوي او جنې پیدا شو قالت نو ویلی خدید عمران رب اعظم ربا انی بشکما وضعتها ما اوزی گولا انمانا پیدا شوا انسا جنی پیدا شوا والله اولا تعالی عالمو پوها دے بما باغشی باندی وضعت چی اوزی گولا یعنی دینا چی پیدا شوا اللہ تا پتا دا ولیس الذکر او ندے الگ کل انسا پشاند جنی دا دی دو قسم معنی مفسرینو کری دی یو معنی دا دی خضی طرف نکڑی دا چی دا خض افسوس کئی چې الله ما خو د خپل حمل تا د پار آزاد پر خو دیو خدا خو جنې پیدا شو او جنې خو کمزوري د الک مقابله کی او ما خو د دین خدمت د پاره دا وقف کړی دا نو څومره کار چې الک کوي چې دومره خو جنې نشي کولای نو دام صحیح ده ځنو مفسرینو دا معنا کړی دا ځنو دا خبره د الله ګرځولې ده چې الله ورته وایي چې لیس الذکر کالانثى دا ستاده جنې چې کومه دا د ډیرو نرانو نه به بهتري دا د عام زنانو غوندې زنانه نه او داغه تفصیل مخکې راځي و انی وبشکما سمیتها نم کې خود پدی مریم ما د دې مریم نم کې خود و انی وبشکما اعیذها پبنا کې در کومه زدا جنې د غلور د خپل بکتا تا وذریتها او د دې اولاد هم ستا په پنا کې در کومه اعیذها لکه موږ وایو چې اعوذ بالله پنا غړم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه زدا بچي تا په پنا کې در کومه د شیطان نه وذریتها او د دې اولاد هم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته ابو هريره نے روایت ہے چې هر بچی چې پیدا وشي پیدا کېدو سره غچغه وایي دغه چې پیدا کېدو سره شیطان په خلو لګي جوګاره په لګي نو او یو عیسی علی السلام داسې وو چې دا پیدای سره د چغنه وایي دغه چې الله مخکې ناغباندې د عیسی د شیطان نه بچ ساتلو فتقبلها بس قبول کړل اغا یعنی دا مریم ربها رب د اغي بقبول فقبل ول حسن خيستو سرا وانبتها او لو یکړل دا نبات د بوټي زرغونول ته ویل کی او دا مراد لو یول ده لو یکړل نباتن په لو یول حسن خيستو سرا وکفلها او د کفالت ذمہ داری وکړل د اغي په کفالت د کفالت ذمہ داری کی ورکړل اغا حواله کړل اغا زکریا علیہ السلام ته زکریا علیہ السلام د خالو د ترور خاوند وو او دا د بیت المقدس د نور عالمانو سره پیغمبر هم او الته د هم د تورات غلیکون کې پڑھاون کې او بیانون کې ولکه څنګه چې په مدرسې کې عالمانی نو عالم دامو الله هغه ته ورکړل چې د دې کفالت به تکي کلمہ به هر کلا داخلا چې داخل شوه وو هر کله به چې داخله دو دا زکریا علیہ السلام علیها اغه باندې یعنی اغه تا زکریا د زکریا علیہ السلام المحراب اغه محراب کې محراب وړي وړي کمرې بوي او دا به بیت المقدس یا د نور چې کوم جماعتونه بو دا غیب د لکه مثلا قبله به دی خواته وا نو دې طرف ته به داسې اوچت ځای باندې په کمرې جوړې کړې او هغه به وړي وړي کمرې د عالمانو لپاره چې باغه کې تورات لیکل پڑھاول یا نو دینی کارونه به کوم داغه داسې دفترونه کمرې بو نو یو کمرې دی مریم ته خوغه کړه چې ته به دې کمرې کې او هغه د بغي محراب ویلې نو چې هر کله به داخل شو زکریا علیہ السلام په دې محراب یعنی په دې کمرې کې په مریم باندې علیہ السلام وجدا نمندل بی او به مندو عندها داغه سرا او به مندو مذکر صيغه د مؤنث نه ده عندها داغه سرا رزقا خوراک کله به چې زکریا علیہ السلام نه نوته کمرې کې بغي سره خوراک او هغه خوراک به مسمم وي او تعذبو نو حیران بشو زکریا علیہ السلام یو بدا چې مانه بغیر د تراغه څوک او بل د خوراک چې براوړو چرته نه چا نو حیران بشو
قال نو ویلی زکریا علیہ السلام یا مریم